منتظر بودن که کدام روز تورخم بسته میشه و کدام روز سپین بولدک بسته میشه. سل کاله او تړي افغانستان به آبادي. فکر وکړئ، هم تورخم بند که هم بولدک بند که. 3 هفته پس دوی فکر کاوه چې زه به ننوات ته ورته ځم، د افغانستان ولس به ننوات ته ځي چې راسئ لیاز د خدای لاره خلاصه کوي. او که فکر کاوه چې سرحدونه تړي، اوس به سرحدونه زه درته وتړم وګوره چې څوک نقص کوي. نن افغانستان څلور لاری ده، لاس د ټولو خلاص د لارې وتړي. او لارې نه تړل کېږي. خیال هم کاوه چې که تورخم و بولدک بند کړي، کابل کې به ډوډۍ پیدا نه شي.